بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران ملګرو. نو وخت ټیم د تراغله مخ پریس کانفرنس وشو د وزیر مملکت د ورانو په حواله سره داخله لخوا چې کوم غو شو چې یو خو هغه ډیټ چې کوم دی نیکسټ چن کیږي دا خو وی کلیر کټ دی چې هغه نه خو چا سره فیملی کې اکثر ملګرو دا مسجونه تل چې نیمو فیملی سره پیور کارت دي نیم اس اس سی کارت دي نو چا سره پیور کارت په فیملی کې یو سره وي نور تم د 30 جون پورې رہتے چې هغه اس اس سی کارت هولډر هغه فیملی ولا اوخی یو کسولم نو هغه سره پاتې کې دیشي هغه ته دا رایت ملاو شو دویم چې کوم یو شمیر سول نو خاص کر د پولیس په حواله سره چې کوم زیاتی کیږي او کوم هغه فګر هم ظاهر ک هغه باندې هم هغه ویل چې پولیس چې کوم کیږي هغه باندې مونږه اوس بقاعده هیلپ لاین نغم جاری کړی دی چې تاسو شکایت وي هغه باندې کولی شي او هغه به فوري باندې عمل هم کو خو اوس ګورو چې اوس سره عمل کوي خو پولیس شکایت بقاعده مملکت د داخلات هغه ته رسیدلې اعلی حکام ته چې هغه کوم ظلم زیاته کوي په دې حواله سره یو خدا کلیر کټ پالیسی شو چې هغه وی چې اس اس سی کارت ته اس قسم هغه نشته دا به خامخازي اوس د پیور کارت ولا معاملہ چې کومه دا هغه هم هغه وی دا درېمه مرحله ده او درېمه مرحله او لو کې بغسګه کوي څنګه باندې کوي په دې باندې یوش مې سنره او چديږي خو پیور کارت ولا هم هغه دا وی چې دا دې هم ریګولایز شي نو اوس ځنه د پیور کارت ملګری خپل کوشش وکړي چې د ویزو یا د شانتي پروسس خپل کم کاروباري خلک یا پته کېدل غواړي ولې چې دا وړم په کار د خو 30 جون پورې ای سی سی کارت هغه کسانو ته چې فیملی کې یو کسرم پیور کارت وي دا خبره کلیر شو درم چې کوم ملګرو خاص کر دا غوړم په دې ډیر کوشش وکړو چې دا خبر نور هم هایلایټ شي چې د پولیس ظلم زیاته چې کم خاص کر کراچي او پنجاب کې کیږي هغه پنجاب کې اتدیرش سنټر جوړ کړی شوی دی هیلپ سنټر چې هغه کې خوراک کاک او گاډو بندوبست پورې بوي یو افغانه هم جیل ته نه لګل کیږي نه او جیل ته پولیس ته هدایت دي او کوم خپل طرف نه کوي پیسو د پاره کوي نو دا پاکستان دی پاکستان کې خو بیا اله باندې ګوي خو تاسو هم په دې باندې لا کوشش کوي आवाज اوچتوي او خبره کوي چې چا ظلم کیږي چې مونږه دغه مخنیوي چې څومره کې دي شي څومره ریلیف ملويږي چې هغه شی بل د عزت طریقې سره موږ په دې باندې زیات هغه کو چې کم از کم افغانانو ته عزت طریقې سره ریسپیکټ طریقې سره وکړل شي نو څه خبرو باندې خو دا امراغله خدا ډېر اهم اپډیټ ان شاء الله تفصیلی خبره به سلام تاسو سره د کومه نور اپډیټ هم روان دي خو مې دا تاسو سره شیر کم خوشاله او آباد اوسئ